السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانکزی یم د رزمي لوبو یو تکړه لوبغاړی او د آزادو مبارزو د ډیر معتبره سازمان UFC لوبغاړی نصرت حق پرست زموږ میلمه دی له ښاغلي حق پرست سره به د هغه په ژوند کار او هڅو خبرې وکړو نصرت حق پرست ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی السلام علیکم ژوند سلامت مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او په دې سخت وخت کې چې تازه مو مسابقه کړې وه او مسابقه مو هم وګټله راغلی له موږ سره میلمه شوئ و شکر الحمدلله څو ورځې کېږي چې اوس راغلو جرمني ته برته کور ته راغلو مسابقه شکر کامیابه په خیر تېره شوله او شکر الحمدلله پیل به له همدغې تازه مسابقې وکړو الکساندر یا الکس مونوس سره ستاسو مسابقه په UFC کې څنګه لوبه وه خوند یې واخیستی که نه خوند مې ډېر واخیستی ساعت مو ډېر تېر شو ښه مسابقه مو ورکړه په لاس ویګاس کې نو زموږ عارف ډېر ښه تکړه امریکایي و ښه پهلوان و شکر خدای تعالی کامیابۍ مسابقه مې وګټله ما چې وکته الکس فکر کوم شپږ مسابقې مخکې کړې وې UFC کې نه و تازه UFC ته راغلی و هغه خو تازه UFC ته راغی مګر تقریبا یو 20 کاله کېږي چې پهلواني شروع کړه چې د ډېر مشهوره تیم آیفا میل په نامه امریکایي تیم دی هغه ریسلینګ کوچ د پهلواني کوچ و او مناره چې ډېر تجربه پهلواني کړله او تکړه نفر و شکر مسابقه مو کامیابه ډېر ښه مسابقه مو ورکړه او نو شکر د UFC دغه لوبې خو د قرنطین په موده کې هم شوي دي امریکا کې هم کرونا ویروس سخت ورانی کړی دی لوبې څنګه برابرې شوې وې دغه ټول ترتیبات پام کې نیول شوي وو تاسو څنګه تمرینونه وکړل په دغسې یو شرایطو کې چې وضعیت هم ښه نه و موږ دلته په هامبورګ کې یو د پرایویت جیم را زموږ ته کاته بار صوفي زاده یو د جیم راته جوړ کې دلته مو ښه آماده کې ځان ورته آماده کې یو ښه پهلوان مو ته ډنمارک سره راوغوښتي مارک ماکسن هغه په اولمپیا کې سیلور مډالیست و ښه تمرین مو دلته درلود بیا موږ راغلو مورکو ته وراغلو زموږ ته انډیوالان سره ته ازایتا ورونه سره راغلو هلته موږ ځان ورته آماده کې بیا دغه سره اسان امریکا ته وراغلو او مسابقه مو ورکړه هلته ډېر د کارنتین او د کرونا خطر ډېر کارنتین څه او نو کې مشکلات سره برابر شول مګر شکر UFC ډېر پروفیشنل پروموشن دی او ډېر ښه ګرشان سره جوړ کړه او ګردشان په خیر تېره شو شکر UFC خو ټولو ته معلومه ده چې د نړۍ یو ډېر معتبره د رزمي لوبو د تنظیم او ترسراوي سازمان دی په امریکا کې تاسو څومره زحمت وایسته چې بالاخره مو UFC ته لار پیدا کړه ما خو تقریبا یو 10 کاله در مخه د سپورت شروع کړه خو زه ډېر چاغ وم چې یو کوچنی په ایمان کې لوی سلم تقریبا 10 کاله در مخه ډېر سره چاغ وم او پلار مور مې ډېر جګرخونه په دا خاطر دې موږ MMA ته واسو چې وزن کم کړم او دغه زما ترکي کوچ اسمه چتنکای په نامه اول کوچ مې و د سره مو ښه تمرین ډېر ښه زحمت را سره وکړي دغه څه نو ولاړ امریکا ته سویډن ته خو ته را برابر کړه دغه لار او ټول ټال دې تر اوسه په UFC کې څو لوبې کړي له 2019 نه چې فکر کوم لاړلی UFC ته تقریبا یو 3 کاله کېږي شپږ مسابقې مو ورکړه اوله مسابقه دغسې وه چې یو هفته در مخه د مسابقه در مخه زه خو لا په UFC کې نه وم او UFC زنګ را وکړي چې یو نفر خوښ شو ته کولی سې مسابقه ورکړې یو هفته خو نو آمادګي نه به تمرین نه و مګر UFC خو داسې یو شانس ده چې یوه ورځ په ژوند کې نو ما مسابقه واخیستل ښه مسابقه مې ورکړه ډېر خلک هم وایي چې ما مسابقه وګټله چې پولنډۍ سره په پولنډ کې وه ډېر سخت دغسې خلک پولنډیان سره په پولنډ کې ډېر سخت چې مسابقې وګټې باید ناک اوټ کې یا په پوینټ کې بیخي سخت چې مسابقه وګټې په اخر داسې شوله چې دی پر کاغذ دی د مسابقه وګټله دغه مسابقه بعد دی د UFC څه وباسه او موږ ته ډېر خوشحاله سره و ښه پرفارمنس ورکړه او دغسې درې سر پر سر مسابقې مو وګټل شکر اوس امریکایي الکس مونس مو سره مسابقه وګټله نو وګوره اوس په تله څه شی تاسو چې په کوم وزن کې لوبې کوئ لایټ ویټ کې چې تر 80 کیلو دی په دې وزن کې خو د نړۍ ډېر خطرناک او مشهوره لوبغاړي دي البته تاسو هم په دې وزن کې تازه راغلي یاستئ ځوان یې او داسې ویل کېږي چې ډېرې نورې مسابقې هم په پام کې لرئ چې ویې کوئ کمنټیټرانو چې زه مای خبرې واورېدې دغو د تا په اړه ډېرې ستاینې وکړلې د تا د ګراپلینګ باکسینګ د سټرایک د ټولو صفت یې کوئ څه فکر کوئ څه وخت به چانس درکړي چې له ټاپ 5 سره یا لسو غوره لوبغاړو سره چې په دې وزن کې دي مخکې شي لکه حبیب که کوم وخت برابر شي یا کنر یا جاستین او داسې نور چې دي په دغه وزن کې
نو وګورو موږ خو ځان ورته آماده کوو ډېر ښه کوچ فیلیا صحابي ته جورج سان پیر د سپورت تاریخ بهترین ورزشکار و جورج سان پیر یو لیجند دی د سره تمرین کوو او دی خو موږ دپاره یو پلان جوړوي زما کار یوازې دا چې ځان ورته آماده کړم او ښه مسابقې ورکړم او یو اف سي خو همداسې ورته ګورو چې زه اوس 23 کاله یم او نور خلک په یو اف سي کې چې مثال په ټاپ 5 ټاپ 15 کې دي هغه ته جېش کار اوښي دي ملاره چې دیګر شغله قرار او په ښه لار موږ ته انتخاب کړي او ما لپاره هر څوک چې راواسي موږ ځان ورته آماده کوو توکل پکې تلار زه فکر کوم چې موږ دغه زور د قوت رو چې هر چا سره کوم مسابقه ورکړو هر څوک هم کوي وو نو یوازې صبر ورته ورو او ښه زما ورته وکړو تاسو مخکې سیار بهادر زاده و په یو اف سي کې اوس تاسو یاستئ څه فکر کوئ د افغانستان ځینې نور تکړه لوبغاړي هم دي باز محمد دی ولی هوتک دی سمی فیضي دی قیس جسور دی دوی ټول په ای بي سي او ون اف سي ډېر مهمو سازمانونو کې لوبیږي چانس به ورته پیدا سي که څنګه زه فکر کوم هر چا ته کولی سي چانس ورته پیدا سي که خدای تعالی وغواړي مناره چې موږ ډېر توقع باید په خدای تعالی ورو او موږ باید ډېر زحمت وباسو مناره داسې نه چې موږ یوازې پر چوکۍ ناست یو وایو یا خدای تعالی ما دروازه خلاصوي خدای تعالی وایي چې ته زحمت وباسه او زه دروازې درته خلاصوم موږ هم زه هم جرمني کې لوی شوم مګر دوی ته هم داسې ځای نه و چې زما کوچ یو اف سي سره لار درلوده داسې ما ته اعتماد شوی موږ زما ورور زما لوی ورور اجرات اکبرس بخښنه مو ټول د امریکا ته موږ چا سره کانتاکت نه لرلو لار نه لرلو موږ زحمت وباسه او بنه د خلک بلد چې وګورئ څونه زحمت کش دی ډېر بخیر ځوان هم دی او دغسې لار درته خلاصو مناره چې موږ باید زحمت وباسو او زه فکر کوم هر څوک چې یو اف سي ته ورسېږي چې وخت راسي د خپل روزونکي یادونه دې وکړله د هجرت اخبارست هم تاسو سره د ستاسو روزونکی دی مشر ورور هم که څنګه بله هغه زما مشر ورور دی یو نیم کال تر ما مشر دی اوس انشاءالله دی په سپتمبر یا اکتوبر کې مسابقه ورته پیدا کوو په جرمني کې او هغه ته اوس انشاءالله متاله یو اخر کې به مینوال دا پوښتنه کوي شخصي پوښتنې به ځینې لري مثلا چیرته رالوی سوي یاستئ د ورزش ترڅنګ نور کارونه هم کوئ نور بزنس هم کوئ که څنګه دغسې پوښتنې به وي او زه هم غواړم مطرح کړم موږ خو ډېر یوازې فوکس پر سپورت ورو مناره چې تقریبا 3 ساعته 3 وار د ورځې یو نیم ساعت د ورځې سپورت کوو 4-5 ساعت د ورځې سپورت کوو یوازې فوکس پر دا سپورت ورو نور کارونه نه کوو موږ شکر دی ښه فامیل ښه سترونګ سپورت دی تر او په دغه لاره موږ کولی ډېر زحمت وباسو موږ یوازې فوکس موږ پر سپورت پر مسابقې او شکر دی کامیاب ورو ډېره مننه کوم په آخر کې د غواړم لنډ پیغام د افغانستان لپاره د ځوانانو لپاره که پیغام لري نو مهرباني وکړه زه خو یوازې فکر کوم چې ګډه توقع په خدای تعالی لري او زحمت وباسئ زه فکر کوم چې دغه دوه لارې یوازې په دغه رقم ته کولی سئ کامیاب سئ ښه زړه ورله ښه اخلاق ورله پر میدان پاتې سه مناره یو مسابقه نه وه ته اسمان ته وخیږي او پازه پورته پر میدان پاتې سه او توقع په خدای تعالی منځونه دې کوه دعاوې دې کوه پلار مور سره ښه وضعیت کوه ښه انسان او زه فکر کوم خدای تعالی هر انسان ته هغه شی ورکوي چې خدای تعالی د زړه دې ګوره زحمت کاږه ښه زړه لري پلار مور سره ښه وضعیت کوي دعاوې منځونه دې کوي او پر میدان پاتې یې پازه دې پورته مه کوه او دغسې خدای تعالی دې کامیابه کوي ډېره مننه کوم آخر کې به یو ټوکه وکړم ستاسو مدیر وویل چې د کبابو میله یې درته جوړه کړې نو دغسې میلې به کوئ له دې وروسته له خیره څنګه کباب یو هفته دوې هفتې به نو کې به ځان انجوی کوو بیا به سخت کار ته شروع کېږي انشاءالله ډېره مننه نصرت حقپرست د افغانستان ویاړ او د رزمي لوبو تکړه اتل او لوبغاړی ډېره مننه چې له موږ سره مرکه وکړه شکر دوستانو له تاسو هم مننه کوم چې له نصرت حقپرست سره مو د ازادي راډیو د فیسبوک او یوټیوب ویب پاڼې دغه ټلویزیوني او ویډیویي مرکه ولیدله ډېره مننه خوشحاله اوسئ